بل سبب مؤمنانو شپږم چې دی د منع القطر دپاره هغه منع الزکات دی چې کله خلک زکاتونه نه ورکوي د الله په بندګانو باندې پیرزونه نه کوي الله رب العزت هم په داسې خلکو باندې پیرزونه نه کوي دا په حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کې راځي دا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خلک زکات بند کی نو د داسې خلکو نه منع القطر من السماء الله رب العزت د اسمان نه باران بند کړی دی ولولا البهائم او چېرته دا چارپایان نه وي او دا بعضې بوټي او نباتات نه وي نو الله رب العزت به هېڅکله باران نه وی کړی کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس ته ویل چې اذا رأیت الوباء قد فشا وای کله چې ته یو علاقه کې وبا وګورې یو بیماری چې په دې خلکو کې خوره شوې ده بعضې بیماریانې خورې شي ټول خلک راونیسي ماشومان او زنانه او سپین ږیري ټول پکې راګیر شي وای په دې پوه شه چې په دې خلکو کې زنا پیدا شوې ده او زنا پکې خوره شوې ده واذا رأیت السماء وای کله چې دا خبره ویني چې اسمان باران نه وري او باران نه کوي پوه شه چې دې خلکو زکات منې کړی دی او زکات نه ورکوي نو الله دې خپل فضل دا منع کړ د دې وجې نه چې د بندګانو حقونه یې منع کړي مؤمنانو ډېر خلک اوس زکاتونه نه ورکوي ډېر خلک کورونه یې اغوستي وي 4-5 کوره وي او په نیت کې دا وي کو دا کور راته ګټه کې خرڅومئ خو د دې سره وي د دې نه زکات نه ادا کوي ګاډي موټران ورسره وي که هلکه په دې ګاډي موټر کې 10,000 روپۍ چا ګټه راکوله خرڅومئ شخصي چلی خو لیکن نیت دا وي چې خرڅومئ ګټه حالانکه 1 کال 2 کاله پې تېر شي د دې نه زکات نه ورکوي دارنګې ګاډي او موټران او ځمکې او نور شی نه او ډېر خلک چې زکات ورکوي غیر شرعي طریقې سره ورکوي شرعي طریقه نه وي اموال التجارت چې دی مؤمنانو دا خبره زده کوي په اموال التجارت کې سړی جنس نشي ورکولی یو فقیر او غریب ته وړه والی او دارنګې وریجې والی او بل شی والی او جامې ورته والی دا پیسې د مسکین او د فقیر حق دی ته پکې تصرف نشي کولی دا پردی حق ستا لپاره تصرف په دې کې حرام دی هغې ته به ورکړي د هغې خوښه ده چې هغه پې هر څه علي بعضې خلک دا کارونه کوي بس دکان ته یو څوک راشي 1 کیلو چې ورته وتلي ورکړي هلته به زکات کې ولیکي هلکه ته مؤمن څنګه شي مؤمن خو به انفاق کوي بعضې خلکو ټول کال زکات چلی زکات پې نن فرش او تر آخر کاله پورې یو راځي او بل راځي یوه ورځ زکات پیسو باندې اړول دا سړی مجرم او ګناهګار دی د الله په نیز باندې او د غریب او د مسکین حق خوړونکی دی لکه څنګه چې مونږ تاخیر نشي کېدلی داسې د زکات تاخیر هم دا ګناه ده بعضې خلک یې رمضان ته ساتي د رمضان او غیر رمضان زکات حکم یو شی دی که رمضان کې ورکړم دا حکم دی که اوس ورکړم دا حکم رمضان کې څه فضیلت نه مندي ولیکن ته مجرم شي د الله په نیز باندې د مسکین او فقیر حق دی وخوړه 1 میاشت 2 میاشتې او 3 میاشتې او 4 میاشتې ډېر خلک په دې کې بس سستی کوي او کوتاهي کوي کوم ورځ چې تا باندې زکات فرض شو حولانې حول راغلی بیا به د هغې نه زکات نه یړې او څوک زکات سره نور چلونه کوي هغه څوک چې ډېره کې مېلمنو ته چې لمچي کې اوبه اچي هغې لی ورکوي او خوري او ماما او کاکا لی ورکوي هغه څوک چې مستحق هم نه وي لا یحل الصدقة لغني رسول الله فرمایي د مالدار دپاره زکات اخیستل دا حرام دی یو سړی کو علم حرام خور دی دې سړی مونږ نه قبلېږي بعض خلک ښه وس لري په دې باندې زکات کېږي چې زکات وباسي خو لیکن دا بل ته لاس نیولی نن سبا د زکات نصاب څه دی دا سپین زر 250 تولې سره زر داسې 14,000 او 15,000 افغانۍ جوړېږي چې یو سړي باندې کال تېر شو 15,000 افغانۍ ورسره وي دا به زکات ورکوي د هغې په کورونو کې ډېرې زنانو سره پیسې پرتې وي 50,000 شپېته جمع کړي وي خو لیکن د هغې نه زکات نه ورکوي ډېر خلک خزانو کې اچولي وي جمع کوي د هغې نه زکات نه ورکوي کله چې کال تیر شي په یو پیسو باندې د هغې حق دا ده چې دې نه زکات ورکوي داسې مالونه الله بیا تباه کوي د ډېرو خلکو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې ته یو مال وینې په وچه
او یا په دریاب کې تباه شوی دی الا بمنع الزکات دا به د دې وجه نه تباه کیږي چې دې سړي به زکات نه ورکړي ډېر خلک زکات نه ورکوي د زکات ور د تاوان ښکاري او دا د قیامت د علامو نه یو علامه ده د دې وجه نه معاذ رحم الله به ویل چې تعجب هغه خلکو لري چې مالدار دي او ډېرې پیسې لري مړ کیږي ټول مال هم ته پاتې کیږي او د ټول مال حساب هم سره کیږي د دې وی روپۍ حساب هم در سره کیږي او ټول مال در نه پاتې کیږي کله چې بچي تاسو څه ولګي یا ونه لګي کله چې باید د مؤمن باندې زکات واوري باید په وخت او ټیم کې ورکړي په اعمال او تجارت کې دارنګي په عشرونو مسایلو کې پاغه کې زکات ورکړي به فقرا او مسکینانو ته حواله کې ډېر کړي زکات خلک والی او به هغه مسکین او فقیر ته نه حواله کې دا ظلم دی زته دی منع الزکات چې کله په معاشره کې پیدا شي نو داسې خلک الله عزت تباکی او بربادي